کله چې ورور مړ شي خور ته دنیا توره شي، خو کله چې د ورور مرګ په ظلم وي نو خور د انتقام لپاره ژوند کوي. د یو جینۍ کیسه ده چې د خپل ورور د مرګ بدل یې اخیستی و. یو وخت په یو کلي کې یو خور او ورور اوسېدل. ورور نوم یې حمید و، د خور نوم یې مریم و. مور او پلار یې مړه شوي وو. د دوی ژوند ډېر غریب و، خو حمید به کار کوه او خور به یې د کور ساتنه کوله. په کلي کې یو ظالم سړی و، نوم یې کریم خان و. هغې به د خلکو ځمکې او مال به په زور اخیستو. څوک نشو کولی چې د هغې په ضد خبره وکړي. یو ورځ خان د حمید ځمکه په زور واخیستله. حمید د خپل حق دپاره مخې ته ودرېد او خلکو ته یې وویل: زه غریب یم خو خپله ځمکه به هیڅکله پرېنږدم. خان په غوسه شو. د خپلو خلکو سره یې د حمید دومره ووهلو چې په وینو کې ځمکه راولوېدو او په همهغه ځای وفات شو. خور مریم د ورور مړی په غېږ کې ونیو او قسم یې وخوړ: زه به د خپل ورور د وینو بدل اخلم که ژوند مې تل هم له ستونزو ډک وي. مریم نور یوازې یوه ژړونکې خور نه وه پاتې شوې. هغې زده کړه وکړه. خلکو ته یې د خان ظلمونه ښکاره کړل او د هر وخت به یې ویل: که نن چوپ پاتې شوئ سبا به بل څوک قرباني شي. ورو خلک د مریم تر شاته ودرېد او د هغې زړورتیا ټول کلي ته جرأت ورکړو. په کلي کې یو جرګه وشوه. مریم د ټولو مخې ته د خان ظلمونه وویل. خلک چې د کلونو چوپ وو اوس یې غږ پورته کړو. جرګه مشوره وکړه چې خان به له کوره وشړلی شي او د خلکو ځمکې به بیرته ورکړي. خان شرمېدلی پاتې شو او د غرور غر یې ړنګ شو. مریم د خپل ورور قبر ته لاړه او په اوښکو یې وویل: وروره، زه ستا وینه ضایع نه شوه. زه ستا انتقام یم او ته زما ورور یې. ورونو او خویندو، ظلم ډېر وخت ښکاري خو د ظلم تر عرشه پورې رسي. کله چې یو خور د ورور لپاره ودرېږي نو هیڅ زورور یې نشي د منې کولی. د حق ملاتړ وکړئ ځکه د حق غږ تل بریالی وي. تاسو ته خوښ راځي نو زموږ د یوټیوب چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ. الله مو خوشحاله او آباد لره. الله حافظ.